درې کسان داسې دي چې د هغه دعا بالکل نه قبلېږي. حدیث شریف کې راځي جناب نبی علیه السلام فرمایي چې درې کسان داسې دي چې د هغه یوه دعا هم نه قبلېږي. اول هغه څوک چې هغه همیشه غیبت کوي، د بل غیبت کوي، نو د غیبت کول ولا دعا الله بالکل نه قبلوي. نن هر مجلس په هر ځای کې غیبت شروع وي چې تر څو پورې مې غیبت پرېښتی نه وي تر هغه وخته پورې الله زموږ دعاګانې نه قبلوي. دویم هغه څوک چې هغه خپلو زنانو ته خپلو ښځو ته اجازه ورکوي چې دوی بهر راوځي د فیشن سره، پرفیوم ولګوي، بې پردګي سره دوی بهر راوځي او د باندې راوځي، د دغه قسم خلکو دعاګانې هم الله نه قبلوي. او دریم هغه څوک چې هغه یو د بل سره حسد کوي، د حسد کول ولا دعا هم الله نه قبلوي. نو دا درې هغه ګناوې دي، دا درې هغه علامې دي چې د دې په وجه باندې زموږ تاسې دعاګانې الله نه قبلوي. قبلول خو بیخي لرې خبره ده، دا دومره غټې ګناهونه دي، دومره غټې ګناوې دي چې د دې ګناه په وجه باندې پر انسان باندې د الله عذاب هم راتللی سي. نو که مې دا پیغام خوښ شوی وي ضرور یې د خپلو ملګرو سره مخ ته شیر کړئ.